بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخونکی او مهربان دی. د ټولو نه مخکې زه په لوی افغانستان مین ټول افغان ولس ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ ګام د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده د لر او بر د پښتنو تاریخي اړیکې او ستونزې دویمه برخه. ګرانو وطنوالو، څنګه چې په تېره شوي ویډیو کې ما تاسو ته ویلي وو چې په 6 د جون کال 1863 کې دوست محمد خان مړ شو او په هرات کې ځمکې ته وسپارل شو. خو په کال 1888 کې د انګریزانو او د افغانانو په منځ کې د دویم جنگ په نتیجه کې د شیر علي خان د مرګ نه پس د هغه زوی یعقوب خان باچا شو. په مئی کال 1889 کې د انګریزانو او د یعقوب خان په منځ کې بدنامي زمانه د ګندمک معاهده وشوه چې د افغانستان د بهرنیو چارو ټول واک اختیار انګریزانو ته وسپارل شو او د دې نه پرته د لورالای، جوب، پښین، د نوشکی علاقې او ټولې درې هم د انګریزانو په قبضه کې ورکړل شوې او په بدل کې د امیر یعقوب خان وظیفه لږه ورکړل شوه. د یعقوب خان نه پس امیر عبدالرحمن خان ته په 14 د مارچ کال 1880 کې د انګریزانو د اړخه کابل په حواله کړل شو او هغه له 12 لک روپۍ د کال وظیفه مقرر کړل شوه. بیا په 12 د نومبر کال 1893 کې امیر عبدالرحمن خان د انګریزانو سره د ډیورنډ کرښه ومنله، نو بیا ورله د کال 6 لک روپۍ نورې هم زیاتې شوې او دغسې امیر عبدالرحمن خان د ډیورنډ لاین نه واخله تر د اباسین پورې په 1,41,000 مربع کیلومتر ځمکه او د خپل پښتون ولس په سر په 6 لک روپۍ د کال سودا وکړه. په کال 1901 کې د عبدالرحمن خان د مرګ نه پس د هغه زوی حبیب الله خان باچا شو. هغه په کال 1905 کې د امیر عبدالرحمن خان د ډیورنډ د تړون تجدید وکړو. کله چې په کال 1914 کې د دنیا اولنی جنگ شروع شو، نو یو اړخ ته انګریزان او د هغوی اتحادیانو او بل اړخ ته جرمني، هنګري، آسټریا او ترکیه وو. د جرمني، هنګري، آسټریا او د ترکیه وفد کابل ته راغی او حبیب الله خان ته وویل چې د اباسین پورې په خپله ځمکه ورشه او موږ دې هر قسمه کومک کوو. هغوی په کابل کې 9 میاشتې دیره وو، خو د هغوی خبره حبیب الله خان ونه منله. دغلته بیا حبیب الله خان د کوزې پښتونخوا ولس او ځمکه د خپلو شرابو، کبابو، عیاشو او د انګریزانو د دوستۍ نه قربان کړل. د حبیب الله خان د قتل کېدو نه وروسته د هغه ورور نصر الله خان د یوې هفتې دپاره باچا شو. د حبیب الله خان مشر زوی عنایت الله خان هم د خپلې باچایۍ اعلان وکړو چې دلته په کابل کې امان الله خان هم د خپلې باچایۍ اعلان وکړو. خو بیا عنایت الله خان خپل د باچایۍ اعلان واپس واغوښتو او امان الله خان باچا شو. خو په دغه ورځو کې داسې ګنګوسې وي چې ګنې د خپل پلار په مرګ کې د امان الله خان لاس و، نو د خلکو د ذهن د اړولو دپاره امان الله خان د انګریزانو خلاف د جهاد اعلان وکړو او د پېښور نه هم د جنگ اعلامیه خوره شوه. نو د ډیورنډ نه واخله تر د اباسین پورې ټول پښتانه امان الله خان سره راپاڅېدل. نو انګریزانو ته پته ولګېده چې خبره خو اباسین ته راورسېده. نو انګریزانو افغانستان ته د جنګ بندۍ وړاندیز وکړو او په 8 د اګست کال 1919 کې په راولپنډۍ کې د امن معاهده وشوه او امان الله خان د کوزې پښتونخوا پښتانه په ځای پرېښودل او د ډیورنډ د معاملې تجدید یې وکړو او امان الله خان د نیم نه د کم افغانستان استقلال واغوښتو او د لنډي بوچې افغانستان قهرمان شو. بیا په کال 1929 کې امان الله خان د یو ډاکو بچه څخه د لاسه کندهار ته وتښتېدو. د آزاد افغانستان ګرانو خویندو او ورونو، تاسو چېرته په دې سوچ کړی دی چې بچه څخه هم د افغانستان باچا پاتې شوی دی او د چا په مقابله کې؟ د امان الله خان په مقابله کې. بیا زموږ قبایلي ورونو بچه څخه لور کړو او نادرشاه د افغانستان باچا شو او بیا یې زموږ دې قبایلي ورونو ته نادرشاه خپې ارامې کړې او د کابل نه په یوه او بله بهانه وویستل او په کال 1930 کې نادرشاه د ډیورنډ د معاهدې تجدید وکړو. د نادرشاه د مرګ نه پس په کال 1933 کې د هغه زوی ظاهرشاه باچا شو. په کال 1930 کې چې پاکستان جوړېدو، نو د افغانستان 200 کاله شوي وو چې منځته راغلی و. خپل فوج هر څه لرل، خو افغانستان
د اباسین پورې په خپل ځمکه ورنه راغی. البته په پاکستان کې د افغانستان اولنی سفیر د ظاهر شاه کاکا مارشال ولی خان د پاکستان دولت ته وویل چې زموږ ستاسو په ځمکه هیڅ دعوا نشته، او د افغانستان په رسنیو کې چې د اباسین پورې په ځمکه د افغانستان د دعوی کومې خبرې کیږي نو دا د پام نه وغورځوي، دا هسې تشي بغارې دي او دا د افغانستان د دولت دریځ نه دی. نو په دې وجه چې کله د پاکستان گورنر جنرال اسکندر مرزا کابل ته د افغانستان په بلنه راغی نو د ماښام په سرکاري ډوډۍ کې چې سټیټ ډینر ورته ویل شي، ظاهر شاه په خپل بیان کې وویل چې زموږ د پاکستان په ځمکه هیڅ دعوا نشته. د پاکستان او د هندوستان په منځ کې په کال 1940 1955 او په کال 1901 کې جنګونه وشول، خو افغانستان په خپل ځمکه ورنه راغی. او یو ځل چې په پاکستان کې ټولټاکنې وي نو ظاهر شاه قیوم خان له چې هغه د بابړې د قصاب په نوم باندې مشهور دی د ننګ یوسفزۍ په لاس 38 لکه کالداري روپۍ ولېږلې چې چېرته د ولي خان پارټي ټولټاکنې ونه ګټي. بیا داود خان باچا کیږي نو د ذوالفقار علي بوټو سره په یو ملاقات کې هغه ته وایي که چېرې تاسو پښتنو له په پاکستان کې دننه حق خود ارادیت ورکړئ نو زما به خپل ولس ته یو بهانه جوړه شي. او بیا ذوالفقار علي بوټو ته وایي چې په افغانستان کې دا کوم بلوچ او پښتانه مشران ناست دي نو دوی ته به زه ووایم چې تاسو د کابل نه ځئ، او که دوی د کابل نه تلل نو زه به یې په زور وشړم. او دغسې د داود خان په وخت کې د آزاد پښتونستان نه خبره حق خود ارادیت باندې بدله شوه. په 19 فروری کال 1915 کې په افغانستان کې د هندوستان سفیر اس ال بگا ویلی و چې مخکې به د افغانستان دولت ویل چې د پښتونستان خوره زمونږ خوره ده او ډیرونلاین بین المللي کارخانه ده، خو اوس وایي چې د کوزې پښتونخوا پښتنو لدی په پاکستان کې دننه حق خود ارادیت ورکړی شي. او دغسې د پښتنو د دوکه کولو دپاره د پښتونستان خبره صرف شعارونه او سندرو ته پاتې شوه، دا پښتونستان زما او دا پښتونستان زما. په 2 مارچ کال 1997 کې عبدالحی حبیبي صاحب د کوزې پښتونخوا یو سیاسي مشر اجمل خټک ته ویلي و چې تاسو په افغانستان باندې ډېرې ټکرې وموندلې خو تاسو پوهه نه شوئ، ان تر د امان الله خانه پورې ټولو تاسو سره خیانت کړی دی، نو پکار ده چې تاسو نور په افغانستان باور ونه کړئ. دا ستاسو ډېره لویه اشتباه وه او د افغانستان په وعدو او خبرو تېروتل ستاسو ډېر لوی حماقت دی. خو دلته ورته حبیبي صاحب یو بله ډېره اهمه خبره هم کړې وه چې که تاسو د کوزې پښتونخوا خلکو څه ونه کړل نو زموږ نه خو خبره پاتې ده. دا د حبیبي صاحب اخرنۍ خبره وه. چې کله د داود خان په وخت کې ضیاء الحق کابل ته راغلی و نو داود خان ورته د ماښام په دولتي ډوډۍ سټیټ ډینر کې وویل چې زموږ د پاکستان په ځمکه هیڅ دعوا نشته. ګرانو وطنوالو، د محمدزو د یو څو کورنو افغانستان تیکه تیکه او تباه برباد کړی دی چې افغانستان د ډبرې زمانې ته ورسېدو. که موږ د تاریخ په اوږدو کې وګورو نو دې محمدزو ټول مشرتابه یعنی لیډرشپ په خپله کورنۍ کې ساتلی دی. دوی ټول عمر پښتانه د خپل غرض دپاره د چوینګم په شان چوپلی دي او بیا یې غورځولی دي. دوی چرې هم نه دي غوښتي چې لر او بر دې یو ځای شي، ځکه چې د کوزې پښتونخوا په پښتنو کې شعور، تعلیم، تنظیم او پوهه ډېره زیاته ده. نو که چرې لر او بر یو ځای شول نو د کوزې پښتونخوا د کلچر او ژبې اثر به د بر په پښتنو پریوزي او د دوی دغه ایرانی کلچر به د منځ نه لاړ شي. بل په کوزه پښتونخوا کې لیډرشپ ډېر په طبي، تاریخي او استعدادي لحاظ سره قوي دی چې دا د افغانستان پښتانه هم مني. نو که لر او بر یو ځای شي نو د افغانستان د دې تش په نوم د مشرانو چوکۍ او د دې تش په نوم سیاسون سیاست د خطر سره مخامخ کېدو، خو د دوی په وجه ولس تباه او برباد شو. په تیر شوي دولت کې د افغانستان د سیاسون خدا حالو چې د لاهور د یوې NGO یوې ښځې ورته بلنه ورکړه او لا په بلنې ورته دا هم ولیکل چې تاسو ټیکټونه او نورې خرچې په خپله وکړئ نو بیا به درله هغه پیسې مونږ دلته درکړو. نو بیا 50 سیاسون د یو بل نه مخکې کېدل او لاهور ته ورسېدل او پاکستان خپل ملي سرود ته لاسپانامه ودرولې وو. او یو څو ورځې پس اشرف غني هم بډې راښکلې وې او د ISI په مرکزي دفتر کې حاضر شو چې د افغانستان په ټولټاکنو کې د ده کومک وکړي. چې کله په اولیني ځل جان کیری د اشرف غني پر وړاندیز دوه سرې دولت جوړ کړو نو دا خو د افغانستان د اساسي قانون نه خلاف و. نو ده د ځان سره د پارلمان ټول غړي هم شامل کړل چې هسې نه هغوی د اشرف غني بحیثیت د ولس مشر ټاکنه د اساسي قانون خلاف وګڼي. خو
خو اشرف غني د خپل چوکۍ ساتلو لپاره ډېر ښه پلانونه درلودل. نو چونکې د افغانستان د پارلمان غړي د 5 کالو لپاره ټاکل شوي، نو د اشرف غني په امر د پارلمان د غړو وخت د 5 کالو نه 8 کالو ته اوږد کړی شو او د پارلمان د غړو خوله بنده کړه. خو د افغانستان د پارلمان په یو غړي کې هم دا جرأت نه چې استعفا ورکړې وي چې زه خپل ولس د 5 کالو لپاره ټاکلی وم، د 8 کالو لپاره نه. چې اوس د پارلمان هغه اکثر غړي بهر دنیا ته تښتېدلي دي او په بهر دنیا کې په افغانستان کې د دیموکراسۍ بغارې وخي. حالانکه د دې دیموکراسۍ د لاسه په دنیا کې افغانستان وشرمېدو چې په یو ورځ 2 کسانو د رئیس جمهور په توګه قسمونه پورته کړي وو. په ملیشیا کې د پاکستان په سفارت کې دویم سکرټر بشیر مټه د پاکستان سفارت له لته ورکړه او په افغانستان کې د داود خان په وخت کې سیاسي پناه واغشته. خو ډېر زر مایوسه شو او په 13 د جولای کال 1915 آیم کې اجمل خټک ته وایي چې په اسلام آباد کې یو پښتون اسلم خټک اردو وایي او په کابل کې یو پښتون فیض محمد خان محسود فارسی وایي. نو د پښتنو د لپاره په کابل او اسلام آباد کې څه فرق پاتې شو؟ بشیر مټه بیا زیاته کړه چې موږ دلته په کابل کې ناست یو، نو دلته موږ میلمانه نه یو، دا د چا فارسیوان په موږ احسان نه دی، موږ د دې ځای د پښتنو په برکت ناست یو. زه چې کله په کال 1986 کې په کابل کې وم، نو د افغانستان د کلتور د وزیر ډاکټر مسعود سره زما ناسته وه. هغه یو کړاس پښتون و، خو چې ما ورسره خبرې کولې نو په پښتو پوهېدو، خو پښتو یې ویلې نه شوه. نو زموږ په منځ کې ترجمان ناست و. نو ما ورته وویل چې تاسو خو پښتو تباه کړه، چې تاسو یو پښتون یې او تاسو له پښتو نه درځي. نو هغه ما ته وویل ټکر صاحب ما ته پته وه چې تاسو به زما نه دا پوښتنه کوئ. نو هغه وویل چې کله دلته په کابل کې زموږ مور مړه کېده، نو موږ ورته ویل چې په پښتو کې فریاد مه کوه، بیا به راپورې خلک خاندي. دا د افغانستان په پلازمینه کابل کې د پښتو ژبې حال و. چې په افغانستان کې د مجاهدینو حکومت و، نو 900 جنگي تیارې، 4,000 ټینکونه، په 100 سکډ میزایل، په 100 جنگي هلیکاپټرې اره شوې او د اوسپنې سکریپ شوې او د پاکستان د کارخانو خشاک شوې. او اوس هم د دغه مجاهدینو یو کس په افغانستان کې په ټلویزیونو د پاکستان په صفتونو باندې نه مړیږي او شرم ولا هم نه ورځي. دا جاسوس اوس هم د پاکستان پروژه په افغانستان کې مخ په وړاندې باندې بوزي. کله چې په کوزه پښتونخوا کې د ولي خان پاټۍ بمونه خلاصول، نو هندوستان پښتون زلمي ته د افغانستان په لاره وسله ورکول غوښتل، خو د افغانستان دولت اجازت ورنه کړو. دې خبرې ته لږ سوچ پکار دی. یو وخت کې ایوب خان اچکزی ویلي و چې موږ د افغانستان د اعلی حضرت نه تر د ادنا حضرت پورې ټول اوس بایل، خو هیڅ نتیجه ورنه کړه. دې ټولو زموږ سره دوکې کړې دي. د کال 1840 نه واخله تر د اوسه پورې په ار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا یو داسې بچی رانغی چې هغه په واس کومي او په ډاګه دا خبره کړې وي چې موږ لوی افغانستان غواړو او عملی قدمونه پورته کړی وي او یا د هغې اراده لري. خو د بده مرغه صرف د کوزې پښتونخوا د ولس او د ځمکې په سر معاملې کړې دي او په مختلفو وختونو کې موږ خس کړي وو. د افغانستان یو تکړه ژورنالیست آصف وردک په خپله مرکه کې وایي چې زما سره د کوزې پښتونخوا د مشرانو اسناد موجود دي، هغوی ما سره مرکې کړي دي. هغوی ویل چې موږ ته به ظاهرشاه ویل چې تاسو همدغلته ښیئ، که پیسې مو پکار وي زه به درکوم، خو په ارګ باندې به نه لګې. همدا خبره د تېر شوي دولت پورې روانه وه. زه چې کله په کال 2019 کې په کابل کې وم، نو ماله د اشرف غني مشاور یوسف پښتون راغلی و چې هغه 7 کاله د کندهار گورنر او په کابل کې وزیر هم پاتې شوی و. نو هغه ماته وویل چې د ډیورن لاین نه واخله تر د اباسین پورې ځمکه د افغانستان ځمکه ده او تاسو زموږ وروڼه یې، خو تاسو په پاکستان کې ښیئ او موږ په افغانستان کې ښیو. او چې کله کرزی صاحب په قدرت کې و، نو په کابل کې افراسیاب خټک د کرزی مشاور تاج ایوبي ته د کرزی په مخ کې ویلي و چې ستاسو وطن افغانستان دی او زموږ وطن پاکستان دی. او د اشرف غني د قدرت په وخت کې به بیا هم افراسیاب هر وخت په کابل کې ناست و او د افغانستان رسنیو به په ټلویزیونونو هر وخت راغوښتلو، ځکه چې دې رسنیو به هم د لوی افغانستان په نور جوړېدو کې خپله ونډه اچوله. خو چې زه د کوزې پښتونخوا نه افغانستان ته لاړم چې زما مبارزه د لوی افغانستان جوړول دي، نو چې زما سره د اشرف غني دولت 2 ځله کوم سلوک وکړو، نو چې زه هغه بیانوم نو ماته ډېر زیات تکلیف وي. خو زما په دې خبرو هیڅ کار نه و او د مرګه پورې به د لوی افغانستان خپله مبارزه پرې نږدم. یو شعر دی وی لکه غر د خیبر هسې کلک ولاړم، که سیلی که ګلی که طوفانونه. بل اړخ ته په تېر شوي دولت کې د افغانستان د پارلمان نه
د پارلیمان د یو غړي د خولې نه دا اواز راپورته شو چې زما وطن خراسان دی او زما ژبه فارسي ده. نو په ځای د دې چې په هغه د غدارۍ مقدمه چلېدلې وي او اعدام کړی شوی وي، نو هغه د افغانستان د رئیس جمهور دپاره کاندید و. دا د افغانستان د رئیس جمهور د چوکۍ حیثیت و. د آزاد افغانستان په ولس کې یو ډېره لویه ستونزه دا ده که د لر د پښتون او د بر د پښتون په منځ کې پس خبره مقابله راشي، نو که د بر کس بالکل په ناحقه وي خو دوی به د هغه مرسته کوي، بیا پکې نه پښتو وي او نه پښتونولي. حالانکه د پښتونولۍ په قانون کې پښتون دشمن هم د کوره نه شړي. نو چې زما د افغانستان نه په شړلو ما په دې خبره په اشرف غني نیوکه وکړه، نو ما ته د بر کسانو کنځلې شروع کړې، ځکه چې زه د لرم او اشرف غني د بر و. بیا نه پښتو وه، نه غیرت او نه پښتونولي. ځکه چې د اشرف غني دولت خو خپلو ځوانانو ته له کنځلو نه پرته بل څه نه و ښودلی. اوس په دې مخکې ورځو کې سمي مومن چې نن سبا په استرالیا کې دی او د اشرف غني د ټیم غړی و، نو هغه د شمشاد ټلویزیون په تودو بحثونو کې وایي چې تواب غورځنګ یوه طرحه جوړه کړه، اول یې شورای امنیت ته راوړه چې څوک په اشرف غني نیوکې کوي نو چې د هغه ناموس، د هغه مور، ښځې، لوریانو ته څوک څومره هم کنځلې کوي، نو هغه ځوان ته به د یو کنځل په بدل کې یوه افغانۍ ورکړل کېږي. نو بیا دا طرحه اشرف غني ته وړاندې کړې شوه او اشرف غني د دې لپاره بودیجه منظور کړه. نو د اشرف غني په دولت کې چې چاته هم د دومره کنځل شوي دي، نو هغه د اشرف غني په وینا شوي دي. او سمیم مومن وایي زه پخپله د دې خبرې ګواه یم. نو تاسو سوچ وکړئ، د یو هېواد ولسمشر د دې لپاره بودیجه منظوروي چې خلکو ته کنځلې وکړي. دا د افغانانو په وینا د دنیا دویم مفکر و، ځکه خو د وطن نه په داسې ډول وتښتېدو چې تاریخ یې جوړ کړ. د حضرت علي رضی الله تعالی عنه یو قول دی، خپل مه پردي کوئ بیا یې پردي خپلوي. د احمدشاه بابا په وخت کې د هغه عسکرو د هغوی سپو یو میلو په مخ کړی و او هغه میلو سپو زخمي کړی هم و. نو هغه زخمي میلو د خوږیانو خیمې ته ننوتو. نو د احمدشاه بابا عسکر او سپي ورپسې راورسېدل. نو هغوی خوږیانو ته وویل چې موږ له دا میلو راکړئ. نو خوږیانو ورپسې تورو ته لاس کړل او ورته یې وویل چې هغه زموږ نه پناه اخیستې ده، تاسو خو دې میلو ته رانږدې شئ. بیا ورته هغوی وویل چې موږ د احمدشاه بابا عسکر یو. نو خوږیانو ورته وویل چې لاړ شئ او احمدشاه بابا ته ووایئ چې په موږ پسې خوږیانو د یو زخمي میلو دپاره تورو ته لاس کړی و، ځکه چې هغه د خوږیانو نه پناه اخیستې وه. نو ما خو د تل دپاره افغانستان د خپلې مور غېږه ګڼلې ده، خو اشرف غني زه 2 ځله د افغانستان نه راوشړلم. د پاکستان د جوړېدو 15 کاله وشو. خپل جنگي جهازونه، ټینکونه، بحري جنگي جهازونه او هر قسم جنگي وسلې جوړوي، ان تر دې چې اټومي طاقت شو. خو د افغانستان 245 کاله وشو، خو د جامو ګنډلو ستن هم نشي جوړولی. اخر ولې؟ ځکه چې د افغانستان مشرانو د خپلو عایشو او د خپلو چوکو د ساتلو نه علاوه بل هیڅ کار هم نه دی کړی. د افغانستان په اساسي قانون کې د ډیورلاین د اباسین پورې د افغانستان د ځمکې او د محکوم افغانستان د پښتون ولس په اړوند بالکل هیڅ نه دي لیکل شوي. ټولو افغانانو مشرانو که هغه په ار کې ناست او که مجاهدین وو، ټول خپل وطن خاص کړی دی. احمدشاه مسعود، ګلبدین حکمتیار، استاد رباني د خپلو کسانو سره 15 کاله په پاکستان کې ټریننګونه حاصل کړي وو چې خپل وطن نوران کړي. په کال 1996 کې چې کله طالبان په جلال آباد ورختل، نو د ننګرهار حاکم حاجي قدیر له سعودي عرب د پاکستان د ISI په لاس 10 میلیونه ډالر ورکړي وو چې د طالبانو مزاحمت به نه کوي او پاکستان ته لاړ شه. دا ژمنه ورسره هم وشوه چې په پاکستان کې به ستا د بینک اکاونټونه نه کنګل کېږي، او حاجي قدیر ورسره دا خبره ومنله او پاکستان ته لاړو. خو ګرانو وطنوالو، تاریخ تکراریږي، ځکه چې موږ افغانان د تاریخ نه زده کړه نه کوو. څه ورځې مخکې د ایټالیا یو مشهور ټي وي چینل TG1 چې د 3 جنوري کال 1954 نه شتون لري، هغه یو ډېر عجیبه خبر خپور کړو. او بیا هم هغه خبر د هندوستان یو بین المللي ټلویزیون چینل ګریویټاس هم نشر کړو چې کله اشرف غني د افغانستان نه تښتېدو، نو په افغانستان کې د روس د سفارت د ویان په وینا د ډالرو نه ډک هلیکاپټر کې تښتېدلی و چې څه ډالر یې ترېنه په هلیپیډ هم پاتې شوي وې. خو دا پیسې د کوم ځای نه د اشرف غني سره راغلی وي؟ TG1 نیوز نیټورک ته د افغانستان نه څه کاغذات په لاس ورغلي دي چې په هغې کې د دغه رشوت رسید هم موجود دی چې دا پیسې د افغانستان د دولت د سقوط نه
یو میاشت مخکې اشرف غني، عطانور او رشید دوستم ته د قطر د دولت لخوا ورکړی شوی وي چې د طالبانو پر ضد به جګړه نه کوي او د افغانستان نه به ځي. په دې کاغذاتو کې د رشوت د ډالرو ویش څه په دې ډول دی: اشرف غني 110 میلیونه 408 ډالري، عطانور 1 میلیونه ډالري او مارشل رشید دوستم 50 میلیونه ډالر اغشتي وي. دا پیسې په کابل کې د قطر نماینده دوی ته ورکړې وي. په دې رسید کې د افغانستان د بینک گورنر او د ډاکټر اشرف غني خاص استازي اجمل احدي داسې لیکي چې زه د دې خبرې اعتراف کوم چې ما په کابل کې د قطر په سفارت کې د قطر د لوړپوړو ډیپلوماټانو په مخ کې د اشرف غني لپاره د ډالۍ په توګه 110 میلیونه 408 ډالرو چک ترلاسه کړو. د دې رسید عکس هم د ټلویزیونونو نشر کړی دی. خو که دا دروغ دي نو بیا ولې قطر د دې لویو ټلویزیونونو خلاف محکمې ته نه ځي؟ مطلب دا دی چې په اړو کې شګه ده. د بر افغانانو ګرانو وروڼو او خویندو، ستاسو مشرانو په مختلفو وختونو کې په مختلفو طریقو خپل وطن او خپل ولس خرڅ کړی دی. تاسو یوې خبرې ته فکر وکړئ چې په افغانستان کې د کال 1840 نه پس ټول باچیان او د جمهور رئیسان که په خپل منځ کې څومره هم د یو بل پر ضد وو، خو د لر او بر په نه یو ځای کېدو کې ټول د یو بل سره لاس لستوڼی وو چې لوی افغانستان جوړ نشي. او همدغسې که د پاکستان سیاسون دي او که نظامي کسان دي، دوی که په خپل منځ کې د یو بل دښمنان هم وي، خو د لر او بر د نه یو ځای کېدو دپاره په خپل منځ کې سره یو موټی وي. ضیاءالحق ذوالفقار علی بټو پانسي کړو، خو د افغانستان د تباه کولو اړوند د بټو پروګرام یې مخ په وړاندې بوتلو. که نواز شریف، که بېنظیر بټو او که داسې دا نور ټول سیاسون دي، خو د افغانستان اړوند د دې ټولو پالیسي یوه ده چې افغانستان د اباسین پورې خپله ځمکه ترلاسه نه کړي. نو په دې وجه د پاکستان هر دولت او د افغانستان باچیان او د ولس مشران دا ټول په خپل منځ کې سره جوړ وو چې لوی افغانستان جوړ نشي. ګرانو وطنوالو، د دې اړوند زما د بل ویډیو انتظار وباسئ. اوس په لوی لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین نه واله تر دامو پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ او ګلالي وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.